السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د صحت جامې مو په تن کې وي، پیل کوو د نن ورځې په لوست باندې. مخکې له دې نه چې په نوي لوست پیل وکړو، کورنۍ دنده مو خو انشاءالله راوړئ، حتما مو راوړئ. کورنۍ دندې ته ډېر پام وکړئ، ځکه کورنۍ دنده هم نمرې لري او هم د درس تکمیلونکی دی. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې مضمون دی بیولوژي، ټولګی مو نهم دی، دریم څپرکی یا فصل. د کتاب مخونه 25 او 26 مخ دی. لسم لوست، عنوان مو دی د وینې رګونه، چې زه عبدالصمد مسلم به یې تاسو ته وړاندې کړم. مخکې د نوي درس د پیل څخه غواړم چې د نوي لوست موخې تاسو ته بیان کړم. موږ او تاسو به انشاءالله د درس تر پایه دغو موخو ته ورسیږو. د وینې رګونه به وپېژنو، چې کوم رګونه د وینې انتقالوونکي دي. د وینې د رګونو د صدمې څخه وکړای شو چې مخنیوی وکړو، کوم شیان چې زموږ د وینې رګونو ته ضرر پېښوي. دغه مهارت به موږ کې انشاءالله پیدا شي چې د رګونو ساتنه وکړو. د وینې د رګونو د ښې ساتنې لپاره هڅې وکړو، یعنې دغه ذهنیت به موږ کې پیدا شي چې همداسې د ټول بدن ساتنه په موږ او تاسو باندې لازمي ده، خاصتا د وینې رګونه چې زموږ او ستاسو د بدن مهمې برخې دي. ګرانو زده کوونکو، تاسې پوهیږئ چې هر موجود ته د غذایي موادو د انتقال لارې شته دی، او دغه لارې باید له یو طریقه غذایي مواد ورته ورسیږي او له بله طریقه به یې طرحه یا دفع کړي، چې دا به زموږ او ستاسو په وجود کې څه وي. مختلف سیستمونه دي، خو خاصتا د وینې رګونه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د وینې رګونه، د وینې رګونه له منشعبو تیوبونو یا رشتو څخه جوړ شوی چې په ټول بدن کې خپره ده. زموږ او ستاسو د بدن ټول غړي د وینې رګونه لري، او د وینې رګونه زموږ او ستاسو بدن ته د اکسیجن او غذایي موادو، غذایي توکو د انتقال دنده لري. همدارنګه د اضافي موادو د طرحه کېدو دنده هم په غاړه لري. په مجموع کې د انسانانو په بدن کې 3 ډوله رګونه شته دي. شریانونه دي، آرترس یا شریان، وریدونه دي یا وینس، او همدارنګه ویښته ډوله رګونه یا کاپیلرز دي. 3 ډوله د وینې رګونه لرو موږ او تاسې، چې دا هر یوې د خاصو موادو انتقالوونکي دي. زموږ او ستاسو د بدن شریانونه د پاکې وینې د انتقال دنده لري. شریانونه پاکه وینه انتقالوي، زموږ د بدن ټولو برخو ته یې رسوي، او د زړه څخه منشأ اخلي. همدارنګه وریدونه زموږ په بدن کې د ناپاکې وینې د ټولولو دنده پر غاړه لري، یعنی هغه وینه چې په هغه کې کاربن دای اکساید، وریدونه د ناپاکې وینې د لیږلو دنده په غاړه لري.
ناپاکه وینه په څه معنا؟ یعنې دا چې زموږ وینه چې کله په حجره کې غذایي مواد ماتیږي یا احتراق کوي یا تجزیه کیږي. مثلا قندونه په حجره کې تجزیه کیږي چې کاربن دای اکساید، اوبه او انرژي موږ ته راکوي. نو دا کاربن دای اکساید په حجرو کې زموږ د بدن ضرورت یا اړتیا ورته نشته، باید دفع شي، یعنی طرحه شي. نو دغه طرحه د وریدونو په وسیله سره کیږي. کاربن دای اکساید، همدارنګه امونیا، یوریک اسید او اضافي مالګې. هغه مواد چې زموږ بدن ورته ضرورت لري خو جذبوي، او هغه مواد چې زموږ بدن ورته ضرورت نه لري د همدې وریدونو له لارې طرحه کیږي. یعنی وریدونه انتقالوي زړه ته، د زړه نه سږو ته انتقالیږي او د سږو نه کاربن دای اکساید خارجیږي. او نور اضافي مواد لکه امونیا، یوریک اسید او اضافي مالګې پښتورګو ته ځي چې پښتورګي هم زموږ د بدن خاصتا د وینې د چاڼ وظیفه لري. اضافي توکي او اضافي مالګې یا مضره مواد او توکي بیا د ګردو له لارې چاڼېږي چې ګردې بیا وینه پاکوي او بیا یې زړه ته لیږي. زړه د شریانو له لارې ټول بدن ته وینه رسوي. دریم ویښته ډوله رګونه دي. ویښته ډوله رګونه څه کوي؟ ویښته ډوله رګونه زموږ او ستاسو په بدن کې د همدې شریانونو په پای کې کوچني منشعب ویښته ډوله رګونه دي چې په سترګو نه ښکاري، میکروسکوپي دي. مهمه دنده یې دا ده چې دوی په انساجو کې د حجرې څنګ ته نږدې پراته دي چې کله په حجره کې غذایي مواد ټوټه کیږي، کاربن دای اکساید خارجیږي، دغه کاربن دای اکساید را اخلي او انتقالوي وریدونو ته، د وریدونو له طریقه زړه او بیا سږو ته کاربن دای اکساید خارجیږي، وینه پاکیږي، وینه بیرته راځي زړه ته او د زړه نه د شریانو له لارې وینه ټول بدن ته او خاصتا حجراتو ته انتقالیږي. ګرانو زده کوونکو، په وریدونو کې بعضې دریڅې موجود دي، بعضې والونه موجود دي. دا والونه څه کوي؟ دا والونه د ناپاکې وینې د بیرته راګرځېدو مخه نیسي. دریڅې یا والونه دا البته نه پرېږدي د وینې د بیرته راګرځېدو مخه نیسي. تاسو د کتاب شکل ته متوجه شئ، د کتاب انځور ته وګورئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ګورئ چې د وینې رګونه څه رقم په بدن کې دي. د زړه څخه تاسو ګورئ چې هم شریانونه دي په سور رنګ باندې او وریدونه په تور رنګ باندې دی. معنی یې دا ده چې په دې کې ناپاکه وینه ده، یعنی هغه وینه ده چې کاربن دای اکساید لري. تاسو ګورئ چې د بدن څخه د کاپیلر یا د ویښته ډوله رګونو په وسیله سره کاربن دای اکساید راځي. کاربن دای اکساید لرونکې وینه راځي زړه ته او بیا د زړه څخه راځي سږو ته
په سږو کې کاربن ډای اکساید خارجيږي او پاکه وینه بیرته راځي زړه ته او د زړه څخه پاکه وینه انتقالیږي د بدن ټولو برخو ته. همدارنګه تاسې ګورئ چې وریدونه پښتورګو ته هم انتقال کړی. په پښتورګو کې هم د وینې اضافي مالګې او مواد، هغه مواد چې د بدن اړتیا ورته نشته لکه امونیا، یوریک اسید او اضافي مالګې، هغه پښتورګي هغه تصفیه کوي، پاکه وینه بیرته د شریانو له طریقه ورکوي زړه ته او د زړه نه ټول بدن ته انتقالیږي. او ناپاکه اوبه د مثانې، همدارنګه د کانالونو، حالبین د کانالونو بالاخره مثانې ته او بالاخره طرحه کیږي. همدارنګه په سږي کې ناپاکه وینه یعنې کاربن ډای اکساید لرونکې وینه د سږو له طریقه خارجي، چې دا زموږ او ستاسو د بدن ډیر مهم غړي دي. ګرانو عزیزانو، نن موږ او تاسو څه ولوسته؟ د وینې رګونه. څو ډوله رګونه لرو؟ 3 ډوله رګونه لرو. شریانونه دي چې شریانونه پاکه وینه لري. پیر دیوالونه لري شریانونه او د بدن نسبتا ننوتې برخه کې دی. همدارنګه وریدونه لرو چې وریدو کې ناپاکه وینه شته او دیوالونه یې نسبتا پیر نه دي یعنې نری دي. همدارنګه د زموږ او ستاسو د بدن په د پوستکي په سطحه کې هم ښکاري. د پوستکي په سطحه کې چې دغه رګونه تاسې وینئ دا وریدونه دي، یعنې د ناپاکې وینې لرونکي دي. او شریانونه نسبتا د بدن دننه برخه کې دی. همدارنګه بل واړه یا میکروسکوپي رګونه لرو، ویښته ډوله رګونه لرو چې کاپیلر رګونه دي. دا هم زموږ او ستاسې د بدن په ټولو غړو کې تیت پراته دي، په انساجو کې حجراتو ته نږدې پراته دي. دا دنده لري چې کاربن ډای اکساید لرونکې وینه واخلي زموږ د بدن نه او هغه انتقال کړي زړه ته، د زړه نه بیا سږو ته انتقالیږي او هلته کاربن ډای اکساید د سږو له طریقه چې موږ تنفس کوو خارجیږي او پاکه وینه بیرته زړه ته داخلیږي او همدارنګه د زړه نه بیرته د شریانونو له لارې پاکه وینه ټول بدن ته انتقالیږي. همدارنګه په وریدونو کې موږ او تاسو والونه هم لرو چې والونه څه دنده لري. والونه چې کله وینه حرکت کوي د وینې د بیرته راګرځېدو مخه نیسي. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. په راتلونکي کې به انشاءالله د زړه جوفونه، دریڅې او رګونه مطالعه کوو. اوس غواړم چې تاسو ته کورنۍ دنده وسپارم. ګرانو زده کوونکو، تاسې به د وینې د رګونو ډولونه او دندې ولیکئ. دا زموږ او ستاسو د نوي لوست تشریح. نور مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان.